دا جنت جنت، دا جنت جنت، دا جنت جنت، دا جنت جنت وطن. د 14 نهایی په 14 15 او 18 ګزارونو کې د کابل ښاروالۍ له لوري او د ملګرو ملتونو د پروژوي خدماتو ادارې په مالی ملاتړ په ټولیزه توګه د 512 متر په اوږدوالي او 14.8 متر په سور د کوڅو جوړولو چارې روانې دي. د یادې پروژې کار تر دې دمه 10 سلنه مخته تللی دی. کار ما به شدت روان است، به کیفیت روان است و با در نظر داشته مسائل سیفتی یا ایمنی ما و همچنان این پروژه مشترکاً بین 3 گذر قرار گرفته که در گذر 17، گذر 15 و گذر 13 است. انشالله که مطابق به نرم و استاندارد ما کار خود پیش میبریم و تشکری خاص میکنیم از شاروالۍ کابل که با هماهنگی که دارن تیم نظارتیشان سر ساحه از کار ما دیدن میکنن. د دې پروژې په پیلېدو سره به له یوې خوا د سیمې خلکو ته کاري بوختیاوې رامنځته او بل خوا به په بشپړېدو سره خلک ترانسپورتي اسانتیاو ته لاسرسی ومومي. از شاروالۍ محترم کابل و از ناحیه 16 که پروژه را به ما انکشاف داد و پروژه را به ما تحمل نمود که ما در این راه خراب که راه ورور مرور نبود که طرف مکتب اطفالای ما ورور مرور کرد یا مریضی ما در شفاخانه ها یا خصوصا میت و جنازه ما یا در مسجدها و جمع جماعت ما راه ورور مرور نبود و باز هم از شاروالۍ محترم کابل، از امارت اسلامی افغانستان و از ناحیه 16 از همش باز هم اظهار قدردانی و تشکری میکنم. جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت وطن، دا جنت جنت، دا جنت جنت، دا جنت جنت، دا جنت جنت وطن. غرونه د پامیر د غرور څلې د اعلان کوي، وګوري شمشاد مخ پر قبله ولاړ اذان کوي، لنډی مشاع عمر په ښکلای برکت کار ساخت 2 سرک فرعی در منطقه امام بخاری مربوط گذر 7 ناحیه 8 از سوی شاروالۍ کابل به همکاری دفتر پروژوی سازمان ملل متحد یونپس آغاز شد. مولوی صدیق الله یوسفی معاون ناحیه 8 گفت که در این ساحه سرک به طول مجموعی 863 متر با عرض 4.5 متر شامل ساخت آبرو ساخته می شود که با ساخت آن برای باشندگان محل سهولت‌های متعدد شهری فراهم خواهد شد و از جانب دیگر با عملی شدن این پروژه زمینه کار برای صدها تن از شهروندان خصوصا اهالی این منطقه فراهم شده که روزانه با کارگران ماهر 700 افغانی و با کارگران غیر ماهر 450 افغانی معاش تعیین شده است. در همین حال باشندگان محل از آغاز کار این پروژه ابراز خرسندی نموده از برنامه‌ها و پلان‌های شاروالۍ کابل اعلام حمایت نمودند. الحمدلله نن زمون په گذر کې د اتم ناحیه په هلې ځلې او مرسته او د یونپس له برنامې له خوا دا پروژه تمویلیږي چې نن د ټولو متنفذینو او د راغلي شرکت د ټول برادرز په همکاري دا پروژه له خیره شروع کیږي او موږ ترې راضي یو. الله تعالی دې ورته توفیق ورکړي چې دا پروژه په ښه او په ښه کیفیت سره سرته ورسوي. نهایت مردم دچار مشکلات هستند از در فصل زمستان در بارندگی که مردم نمیتونن از خانه‌هایشان برای طفلکان نمیتونن که به مکتب و مدرسه بروند. از طرف فصل تابستان از گرد و خاکش مردم بسیار با تکلیف بودن که جای نهایت سپاسگزاری و تشکری است و قدردانی میکنیم از همه دستاندرکارای ناحیه 8 مؤسسه یونپس که در این عرصه با مردم ما همکاری کردن و این پروژه را در اینجا منظور ساختن.